پوهنې وزارت او ولایت مقام د 6 ښوونکو تبدیلي په اړه 14 د بدلون او نه بدلون حکمونه ورکړي دي. د پکتیکا ولایت اورګون ولسوالۍ د دهنې منځني ښوونځي د ښوونکو تبدیلي په موخه د ادارو د نه همغږۍ او کمزورې رهبرۍ له امله د 2 میاشتو په اوږدو کې پوهنې وزارت او د پکتیکا ولایت مقام 6 ځلې د تبدیلیدو او یا نه بدلیدو حکمونه ورکړي او 2 ځلې د موضوع د څېړنې په موخه د والي په هدایت پلاوی ټاکل شوی دی. ملمه راډیو په دې اړه داسې اسناد ترلاسه کړي چې پکې یوې ډلې خلکو د ولایت مقام ته په لیکل شوې عریضه کې ویلي چې د دهنې په نوم ښوونځي مدیر او یو شمېر ښوونکي له زده کوونکو سره توپیري چلند کوي او په سیمه کې د تربګنۍ مسایلو ته لمن وهي. دغو خلکو غوښتنه کړې چې په توپیري چلند تورن شوي کسان د ژر تر ژره له یاد ښوونځي بدل کړی شي او پر ځای د نور وړ خلک وګمارل شي. د پکتیکا ولایت مقام په دې اړه د پوهنې ریاست له کارکوونکو جوړ یو پلاوی ټاکي او د دغې موضوع د جدي څېړلو غوښتنه کوي. ټاکل شوی پلاوی له معلوماتو کولو وروسته د یاد ښوونځي مدیر، ښوونکي او نور کارکوونکي تر 2م امر پورې د اورګون نورو ښوونځیو ته خدمتي لیږي او پر ځای یې د نورو ښوونځیو ښوونکي او کارکوونکي په نوموړي مکتب کې ګماري. د ټاکل شوي پلاوي نهایي پریکړه د ولایت د مقام او د پوهنې ریاست لخوا تایید شوې ده او د تطبیق وړ یې بولي او د اورګون ولسوالۍ له پوهنې امریت څخه یې د اجرااتو غوښتنه کړې ده. خو دغه ستونزه نه هوارېږي او برطرفه شوي خلک د ټاکل شوي کمیسیون پریکړه نه مني. یوه سرچینه د پړې ګوته د پوهنې ریاست ته نیسي او وایي پوهنې وزارت په رسمي ډول ریاستونو ته امر کړی چې د کارونو د زیات حجم له امله که ځینې حکمونه له قانون سره په ټکر کې وي نو اجراات مه ورباندې کوئ. د پوهنې وزارت د ټاکل شوي کمیسیون د پریکړې په اساس د دغو کسانو د تبدیلۍ امر هم ورکړی. خو له دې وروسته له دندو برطرفه شوي ښوونکي وزارت ته عریضه کوي او د پوهنې وزارت د دې ولایت د پوهنې ریاست ته امر کوي چې ستونزه یې حل کړي او په خپلو پخوانیو دندو پاتې شي. د دغې موضوع د بیا ځلې څېړلو لپاره 2م پلاوی هم ټاکل شوی او په نوموړي ښوونځي کې د مشکلاتو د راپیدا کېدو لوی لاملونه یې د پوهنې وزارت، ریاست او ولایت مقام ترمنځ نه همغږي په ګوته کړې ده. همدغه پلاوي د لومړي ټاکل شوي پلاوي پریکړه د تایید وړ بللې ده او له اړوند ادارو یې د عملي کولو غوښتنه کړې ده. خو د پکتیکا ولایت مقام، پوهنې ریاست او وزارت نه یوازې دا چې د دوی پریکړه عملي کړې نه ده بلکې څو ځله یې د یاد ښوونځي د مدیر او ښوونکو د بدلیدو او نه بدلیدو په اړه په مسلسل ډول امرونه ورکړي دي. په ورته مهال د مدني ټولنو د همغږۍ دفتر مشر خورشید امان کټوازی هم وایي چې د پکتیکا ولایت مقام، پوهنې ریاست او معارف وزارت په خپل منځ کې همغږي نه لري. رهبري یې کمزورې ده او قاطع اجرات نشي کولی. زما فکر باندې که ولایتي اداره داسې کار وکوي دا هم د دوی په ذوب باندې دلالت کوي. بالکل که یې کړی داسې کار او یا یې وکوي دلالت کوي او که ریاست داسې کار کوي که یې وزارت کوي دا د دوی په ذوب باندې دلالت کوي داسې کار کوي. په ټوله کې همغږي ډېره مهمه ده په ادارو کې چې متاسفانه موږ دلته لږ نه همغږي په خپلو سترګو باندې وینو. د پکتیکا ولایت د پوهنې سرپرست رئیس محمد نسیم واجد هم مني چې د دغې شخړې د حل په موخه یې 2 ځلې پلاوی ټاکلی خو د هیات پریکړه یې عملي کړې نه ده. هغه زیاتوي چې ځینې خلک لا هم شوې پریکړې ته احترام نه لري او وخت ناوخته ستونزې راولاړوي. واجد مني چې پوهنې وزارت دغو خلکو ته ضد او نقیض امرونه ورکړي دي. نو د هیات نظر مرخص شوی د څه چې هیات ول د هیات نظر موږ تایید کړی دی او اجرات هم پرې کړي دي. خو دا باید ووایم اختیام ده د پوهنې له وزارت څخه مو هدایت په دې برخه کې غوښتی دی. همداشان د پوهنې وزارت څخه کوم حکم هدایت موږ ته رالېږلي وو هغه مو تطبیق کړي دي، عملي کړي هم دي. نو خو دا باید بیا ووایي چې بدبختانه دا کسان تللي څو ځله 7 ځله حکمونه راسته راوړي دي. نو دلته یې موږ نس کړي او د موږ د پوهنې بهیر هم ټاکنه شوی دی. خو د پکتیکا ولایت مرستیال والي شیربادشاه اورګونی بیا وایي چې دی تر ډیره پر یادې مسلې نه دی خبر خو د ولایت مقام تر ډیره په داسې ډول مسایلو کې مداخله نه کوي. هغه زیاته کړه چې یاده موضوع تر ډیره د پوهنې په وزارت او ریاست پورې تړلې ده او هغوی په دې اړه د قانون له مخې پر مخ ځي. جانبین څو ځلې ولایت مقام ته مراجعه کړې ده. موږ لکه تاسو چې پوهیږئ د وزارت معرف قوانین لري، طرزالعملونه لري، لوایح لري، نو د هغه تر مخ د اجرات کوي. موږ زه خپله ډېر په جریان کې نه یم دغه موضوع کې چې وزارت دوی ته کوم قسم حکم ورکړی یا ولایتي اداره، خو زه دومره ویلی شم چې موږ هېڅ وخت خلاف د قانون کوم حکم په دوی نه تطبیقوو.
له دې وړاندې په اردن کې د نسوان قرخیل د نجونو ښوونځي د ودانۍ پر سر راپورته شوې ستونزه هم بې برخلیکه ده او لا هم نه ده حل شوې. د یاد ښوونځي مسؤلینو، قومي مشرانو او ځوانانو څو ورځې وړاندې د پوهنې ریاست په مخ کې د اعتراض په ډول خیمه ووهله او دغه ریاست یې له دې امله پر بې کفایتۍ تورن کړل چې د ولس ستونزو ته رسیدګي نشي کولی. جمال الدین الهام، میلمه راډیو، پکتیکا.